بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. اکثر ملګري چې کوم دي د امتحان په باره کې معلومات حاصلوي د جامعه اسلامي مدینه یونیورسيټي کې چې کوم دی امتحان شروع دی او هغه به سبا شروع کیږي. نو سبا څه ټایم دی یا بل سبا چې شروع کیږي نو هغه څه ټایم دی. نو دې په باره کې موږ ملګرو له په واتساپ ګروپونو کې مکمل خبرداری ورکړو، خو اکثر ملګري بیا هم د دې په باره کې معلومات حاصلول غواړي او یا دا طریقه زده کول غواړي چې مطلب په کومه طریقه به یو سړی خپل امتحان لینک ته داخلیږي او ګوري به چې زما امتحان شته دی او که نشته دی. د دې په باره کې خو تېر کال ما ویډیو جوړه کړې وه، خو څه کال زه یو مختصر ویډیو دوباره جوړوم چې د ملګرو پکې صحیح رهنمایي وشي. هغه که تېر کال و نو هغه تېر کال تاریخ پکې مونږ څه بیان کړي وو. نو څه کال چې کوم دی سبا په 17 تاریخ باندې امتحان دی او دغه شان په 18 باندې چې کوم ملګرو ته د 17 تاریخ ورکړی دی 18 تاریخ سبا او کوم وخت یې ورته ښودلی لکه زه به تاسو ته شو کومه وښیم چې مطلب په دې وخت به تاسو امتحان ورکوئ. نو د هر ملګري بیا وخت جدا جدا دی که نه. نو دغې په خاطر باندې زه انشاءالله تاسو ته اوس دغه طریقه کار واضحه کوم چې مطلب تاسو به څنګه کولی شئ چې دا معلوم کړئ چې ستاسو امتحان شته دی او که نشته دی. ټول نه اول راځو د جامعه اسلامیه ویب سایټ ته. دلته ما د جامعه اسلامیه ویب سایټ راوړی دی او دا ویب سایټ به انشاءالله زه تاسو سره ډسکرپشن کې پرېږدم، انشاءالله بیا تاسو دین استفاده کولی شئ. نو دا د جامعه اسلامیه چې په کوم لینک باندې تاسو تقدیم کړی دا مقه لینک دی، دلته زه ګورم او مطلب چې زما امتحان شته دی او که نشته دی. دا اوس دلته ما ورکړه، دلته دا راغله. دا ژبه چې کوم ده د دې دا اردو کې ده، خو دا پروا نه کوي. زه دلته یو ایمیل ورکوم. دلته ما ایمیل ورکړ، لاندې مې پاسورډ ورکړ، کوم پاسورډ باندې چې مونږ لکه مخکې اپلای کړی وه همغه ایمیل او لاندې چې کوم پاسورډ مونږ ورکړی همغه پاسورډ ما د هغې نه وروسته بیا تسجیل الدخول باندې زه کلیک کوم او دا وګورئ دا هغه طریقه کار مونږ تاسو سره واضحه کړی و چې مطلب په کوم طریقه کار باندې تاسو اپلای کوئ همغه طریقه کار دی. صرف لاندې ګورو چې زمونږ امتحان شته دی که نشته دی. نو ته به لاندې راشي، کله چې لاندې راغلو دا وګورئ دا مؤهل لدخول اختبار اللغة العربیه، یا به ته په انګلیش کې لګلی چې مطلب الیجیبل او دغه شان په اردو کې به هم درته لیکلي. اوس دلته چې کوم دی دا رقم التسجیل دی، دا رالو او واپس ګورو چې امتحان زمونږ په څه ټایم باندې دی. صحیح ده. دا دلته نه کاپي کوو، دلته نه ما دا رقم التسجیل کاپي که. زه اوس بره ځم واپس دا لینک بندومه، دلته زه رالمه د دې لینک نه زه ووتمه. بیا دلته ګوره دا لینک چې کوم دی د امتحان هغه دی دلته دا دی نشر کړی دی بلیک بورډ. صحیح ده. او دا لینک به زه تاسو سره په ډسکرپشن کې پرېږدمه چې مطلب تاسو به دې لینک ته څنګه داخلیږئ. نو په دې لینک باندې زه کلیک کوم، کوم رقم التسجیل چې ما کاپي کړی دی هغه دلته اوس ورکوم. او دلته چې کوم دی هغه اسم المستخدم کوم چې مونږ رقم التسجیل هغه به دلته ورکو، دوباره به بیا دلته کلمة المرور کې ورکو. مطلب اسم المستخدم کې به هم دغه ورکې رقم التسجیل او دغه شان کلمة المرور کې پاسورډ کې به هم دغه رقم التسجیل ورکې. بیا به تسجیل الدخول باندې کلیک کوئ او زه دلته ورکوم. دا تاسو ته ښکاري چې ګوره د دې ملګري امتحان شته دی او کله چې تاسو خپل رقم التسجیل ورکئ نو اول خو به تاسو ته پته لګېدلي چې مطلب هلته ستاسو امتحان چې کله تاسو ته نه لیکلی نو تاسو بیا دلته رقم التسجیل که ورکئ نو بیا دلته دا نه کولاویږي. دا ویب سایټ دا بلیک بورډ د هغه کسانو دپاره دی، هغه کسانو ته کولاویږي کوم کسانو چې امتحان یي. کوم کسانو ته چې بلیک بورډ دا لینک نه کولاویږي مطلب دی پکې خپل رقم التسجیل ورکي او دغه شان دوباره بیا په کلمة المرور پاسورډ کې هم ورکي رقم التسجیل او بیا هم ورته دا لینک کولاو نه شه نو پوه شه چې د دغې ملګري امتحان نشته دی. اوس د دې ملګري امتحان شته دی. اوس د امتحان ټایم چې کوم دی هغه به مونږ د دې ځای نه معلومه. ګوره دا اختبار اللغة العربیه په دې باندې به کلیک وکړي، لاندې به راشي. ګوره دا چې کوم دی دله دا وخت ورکړی، ګوره دا 18 تاریخ دی، دا اولې میاشت سبانۍ تاریخ چې کوم دی او دلته دا طریقه کار هم واضحه کړی چې په دې لینک به بیا داخل شي
رقم التسجیل چې کوم دی هغه به اسم مستخدم کې مو ورکړي، دغه شان کلمة المرور کې به یې مو ورکړي. او دا ډیټیل چې کوم دی دلته په اردو کې هم په انګلیش کې هم تاسو ته لیکلي دي. او د ده دا ټایم چې کوم دی دا ماښام 5 بجې د سعودي په ټایم باندې، د پاکستان په ټایم باندې دا تقریبا 7 بجې راځي، او د افغانستان په ټایم باندې دا 6:30 بجې راځي. نو په دې طریقه کار سره یو سړی کولی شي، یو ملګری کولی شي چې د امتحان لینک ته داخل شي. لکه دا ما تاسو ته واضحه کړه. بیا چې کله د امتحان وخت راشي نو دلته تاسو سره لیکلي چې امتحان نه مخکې به تاسو 15 منټه مخکې داخلېږي دغه ویب سایټ ته. نو هغې به تاسو ته دا ویب سایټ چې کوم دی کولاویږي. او د دې نه علاوه نور ارشادات او دغه شان هدایت چې کوم دی هغه مونږ په اوله ویډیو کې بیان کړي دي. اکثر ملګرو سره هغه شریک شوی یم ده، خو دا دومره ده چې دا ویډیو ما په دې خاطر باندې برابره کړه چې اکثر ملګري په هغې باندې نه پوه شوي، یا په هغې کې هغه تاریخ چې کوم دی هغه مونږ زوړ یاد کړی، نو دغې په خاطر باندې ما دا ویډیو جوړه کړه. او بل دا چې کوم دی دا واضح طور سره ما په دې خاطر باندې جوړه کړه چې په دې لیپټاپ باندې چې اکثر ملګرو ته بیا په موبایل کې مشکلي، نو چې کله تاسو ته مشکلي نو اول خو تاسو چې کله امتحان ورکوئ خو مکمل انټرنیټ فری انټرنیټ به درسره وي او تیز انټرنیټ به وي، داسې نه چې سلو انټرنیټ وي، ځکه چې بیا تاسو ته په امتحان کې خلل راتلی شي. نو دا طریقه کار چې کوم دی دا د امتحان ته د داخلېدو طریقه کارو. بیا چې کله تاسو د امتحان په وخت کې داخلېږئ نو 15 منټه مخکې به تاسو امتحان ته داخل شئ، او د هغې نه وروسته به واپس همدغه ځای ته راشئ. ځکه ما وختي په دې ځای باندې کلیک وکړو، نو په دې ځای باندې چې تاسو کلیک وکئ موعد الاختبار وغیره، د دې نه مخکې چې ما په کوم ځای باندې کلیک وکړو نو په هغې باندې چې کله تاسو کلیک وکئ نو تاسو ته به ډایرکټ په ډایرکټ امتحان دغه چې کوم دی هغه کولاو شي ویب سایټ، او د هغې نه وروسته بیا تاسو امتحان ورکوئ. امتحان کې څرنګه سوالونه راځي او دغه شان طریقه کار یې څه شی دی، هغه ټول طریقه کار چې کوم دی مونږ په هغه بلې ویډیو کې بیان کړی دی. خو دا شارکټ ویډیو مې په دې خاطر باندې جوړه کړه چې ملګری کولی شي چې مطلب په دې طریقه کار سره هغه امتحان هغه لینک ته داخل شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.